علماء وايي عقید جهان مبارک غار سور کې شپې ورځې تېرې کړې په دې غار سور کې دننه یار مبارک ته وایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک ابو علیہ السلام مبارک ته خبره کوي قربان یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تګې شوې ما سخت تندر باندې راغله ابو علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د غار سور نه بهر ته وځه دلته یو چینه ده د هغې نه اوبه وڅښئ څوک ورته وایي ما ته توجه نشته اوس ډېر تقریب مې دې ملګرو ته دلته ډېر اکثر ماشومان ناست دي محبوب علیه السلام مبارک ته په غار کې دننه ابوبکر صدیق وایي رضی الله تعالی عنہ درخواست کوي محبوبه تږی شوی یم سخته تنده راباندې راغله محبوب علیه السلام ورته ویې غار سور نه بهر وځه هلته یوه چینه روانه ده هغې نه اوبه وڅښه حاجیان صاحبان مې تصدیق وکړئ ښه چې څوک تلي یې او عمرې نه تللی بیا غار سور ته ختلي غار سور نه بهر چینه شته نشته هلته اوس داسې عربو بقالې جوړې کړي دوکانونه یې جوړ کړي په هغې کې په پیسو باندې اوبه خرڅېږي بهر دشت و بیابان دی غار دی هلته اوبه نشته نه میلاوېږي یا به لاندې نه ځان سره وخېژئ په صبح پیدل چې دې تقریبا په باندې یو ګنټه سفر دی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک چې څنګه خبره وکړه بس دویمه پکې د مبارک ونه کړه ووته مبارک فرمایي غار سور نه بهر ته چینه بهېده بس په لکو لکو باندې مې اوبه څښلې ډېرې خوږې اوبه وې چې دننه راننه وته عقید جهان مبارک ته وایي قربان یا رسول الله فداک ابي و امي و جاني یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مور او پلار مې له تاسو نه قربان شه یو درخواست کوم غار سور ته چې راننوتو نو د غار سور په دې خوله کې خو ما نه چېرته چینه لیدلي وه نه مې اوبه لیدلې وې اوس چې تاسو ته مې څنګه درخواست وکړه چې تږی شوی یم تاسو راته وایي چې بهر وځه او غار سور په دې خوله کې یو چینه روانه ده د هغې نه اوبه وڅښه قربان دا اوبه له کوم ځای نه راغلې چې موږ راننوتو خو اوبه نه وې عقید جهان مبارک ورته په جلال کې راغی ورته ویې وې ای ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارکه چې کله یې دننه راته اواز وکړه چې محبوبه تږی شوی یم اوبو ته مې حاجت دی ضرورت دی چې څنګه دې الفاظ وي ما درته وي چې غار سور مخې ته یو چینه روانه ده بهېږي خدای پاک جل جلاله خدای په جوش کې راغله جبریل امین ته وایي یار یې تږی شوی دی د غار سور مخې ته د جنت الفردوس یو چینه وروبهیوه ځکه زه نن په یار باندې د جنت اوبه څښل غواړم چې د یار دا مقام دی د حضور به کوم مقام وي په یار باندې خدای پاک دومره خفه کېږي او ناز پرې کوي چې هلته د خولې نه لفظ وباسي رب لا یزال جبریل امین ته امر کوي لاړ شه د جنت الفردوس چینه واخله او د غار سور مخې کې وویوه زه په یار باندې نن د جنت اوبه څښمه حضور فرمایي اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون عقید جهان مبارک فرمایي زه چې څه وینم هغه تاسو نه وینئ زه چې څه اورم هغه تاسو نه اورئ عقید جهان دلته یو خبره کوم امام بخاري یو روایت ذکر کړی دی محمود علیه السلام مبارک مکې مکرمې ته راته مکې مکرمې په دې دشت و بیابان کې حضور سره ډېر مزېدار طاقتور او ښه سرب اس ورسره یو یهودي ورته راغی ویې جي که تاسو ماله دا اس راکوئ زه به پیسې درکړم محبوب علیه السلام مبارک ورته وایي صحیح ده خوښه مې ده پیسې راکړه ویې دلته خو راسره نشته خو چې مکې مکرمې ته لاړ شو هلته به درله پیسې درکړم او تاسو ماله دا اس راکوئ محبوب علیه السلام مبارک و صادق و امین شخصیت عقید جهان مبارک ورته ورکړه ویې اس واخله هلته به پیسې مکې مکرمې ته چې حضور راغی ورته ویې پیسې راکړې که نه ویې ما نه پیسې چې مې راکړې څنګه ټول د خبرې نه منکر شو ما له خدای څه نه راکړي محبوب علیه السلام ته فرمایي چې هغه غرونو په منځ کې چې ولاړو اس مې درکړه دا راته وایي چې هلته لاړ شو بیا به درله پیسې درکړم اوس ولې منکر شوې خپلې خبرې نه ویې ګواه پېښ کړه که نه عقید جهان مبارک شو په ګواه یو صحابي مبارک دی حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه مبارک هغه چې چېرته ګرځېدم د حضور ټولې خبرې مې واورېدې یهودي والا یهودي ورته ویې ګواه راته پېښ کړه محبوب علیه السلام
وی چې څنګه ورته يهودي وی چې گواه پیش کا زه پیرانه ورته مارا ما ورته چې دا څه وی دا گواه باندې مثلا گواه خدای ورته قربان ځای ورکړ زه گواہی کوم چې تا اس ورکړې دې پیسې دي زه گواہی کوم بس يهودي ویلې موږ سات باندې پیسې راوستي او زه ورکړم يهودي چې لاړ هغه کو جهان خزیمه ونیو پته وی خزیمه رضی الله تعالی عنہ څوک په دغه وخت کې نه چې کله ما د سره سودا کوله هیڅوک موجود نه و تا د چا وی چې ما د سره سودا شوې ده خزیمه رضی الله عنه بارک ته جوړه وي قربان یا رسول الله موږ ستاسو لا مکان خبرې منلې دي دا فلان دي دغه خبرې دي موږ ته پته ده چې صادق او امین شخصیت دي لا مکان خبرې راته وکړي ولې وی چې رب یو دې موږ ومنل چې یو ده چې دا راته وی چې لا مکان ته لاړم د رب دیدار مې وکړ سر په سترګو باندې د سره ومنله لاندې د ځمکې خبره راغلې ده زه په منځ کې موجود نه وم خو زه ګواهي ورکوم چې تا ورله اس ورکړی د پیسې نه وي ورکړي عقل جهان مبارک ته یو گفت وکړ هغه قرآن کې الله وایي چې کله څه معامله راشي دوه ګواهان به پیش کېږي دو گواهان برآورده کوي قرآن فیصله نه کوي آیات دی حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنہ مبارک لاس عقید جهان اوچت کو او تبي به اول ما صحابو چې کله څه معامله رااله دو کسان به گواهان وړاندې کوي خو که خزیمه راغی ځان لا دا حضرت خزیمه دنن د ما په حق کې گواهی ورکړي دا کدا ځان لا په یو گواهی کې راغی د ځان لا گواهی به د دوه کسانو په حق کې کوي سبحان الله د ځان له گواهی با د دوه کسانو په حق کې